یا بچې د شکار دی لاس خوځوي ښه کار مې ډېر اغوښتی دی او وګوره پاڼه مې زیړه د اختر ته 2-3 ورځې پاتې دي په لانجه به ووړمه استاد ستا خو ساره مې یوه جوړه دغه کس نه واغېسته بچې ګوره زه هغې ته هم د ټینګې نیمه که نه دلته کار هم زیات دی نو څوک چلته خلک روړو جوړې نیولې زه یم 1200 تیارې روپۍ دي نو که هغه مې واپس ورکړې وه نو بیا مې ټول اختر د ځان اړه خوړه چې هغه یو جوړه تا ولې واپس کړې انسان لالچي شی دی نو څه وکړمه استاد اختر ته یو 2 ورځې پاتې دي او هسې نه چې د دې ګګ دا جوړې پاتې شي شکار دی بچې حالات ډېر زیات خراب شو که نه نو به زه به ځان پناه کړم ته به خلکو ته یو استاد مې اعتکاب ته ناست وې دواګانې به درته کوي او د اختر نه بعد به یې ښه په سور ګنډي انشاءالله بیا ډېر ټیټ کار به یې دله کوي استاده بل ځل هم تې تو تښتېدو بیا مونږ ووالو هغې بچې نو دا خو تاسو زما لپاره قرباني کله ناکله ورکوئ که نه زه خو ټول الزام بیا په تاسو لګوم دا قرباني به کله ناکله ورکوئ ښه سلام علیکم استاد وعلیکم السلام وعلیکم السلام استاد دا یو جوړه مې ده څنګه به خشته راله وګنډي خیر خو دي تاسو د خشته غم دي زه یې له بدرنګ هم نه ګنډم ولې استاد نه نو دا ستا انصاف دی دا وړو ورځې دي اوس دا اختر ته 3 ورځې پاتې دي زه یې کم ټایم کې لوګنډم ته کار ته ګورې تړون دی مړه استاد څه چل وکړه نه کېږي وروره چل پکې نه کېږي او ته خو ما مخکې په سترګو لیدلې م نه چې ته بل درځي دله نه دي اخېستې اوس ما پسې رالې ته دا دونه وخته کم ځای وې زه خو پرون د یو کې نه رالم مړه داسې کار دی ګلابه ته خو مسافرۍ نه راغلې خو زه یو خاطر به دې وکړم د اختر نه بعد بیا یې ښه په سرو ګنډم خشته به یې لوګنډم مړه استاد تازه کویدن مې کړی او دا مې راله خواښې سپیشل اغوښتې وي چې مونږ که راځي روټۍ مې دله کړې وایي دا جوړه باچه یا لکه څه فرض جرم خو نه دی خو بله جوړه کې ورشه که نه یار بله جوړه کې ورشه که نه او د جوړې 100 روپۍ لې بس عام ریټ دی که نه 1200 روپۍ خو زما کار سپیشلي لږ که نه د دې نورو درزیانو لږ مختلف څه ګنډل کوم مړه استاد زه به یو 2000 درکړم خیر دی رالې وګنډه اصل کې مېلمه د پیسو خبره نه ده خفه کولی دې نه شم خو لکه زه خو یم د اختر نه بعد بیا یې لوګنډم زه مړه 3000 واله خو اوس پاتې راځم خواښې مې راله کړې د اختر په ورځ به خواښې که نه ځم یاره سړیه تا ته خو مو ووایي چې د پیسو خبره نه ده مړه خو زه څه چل به کوو که نه زه استاد خیر دی څلور نه زه یو 15000 واله خو اډوانس یې راله وګنډې اډوانس په دله پیسې درکړم یاره مېلمه خو دیګو کار مې بند کړی دی خو زه ته مېلمې او د مسافرۍ نه م راغلي یاره که زما خولې ته څه نیغ نیغ ګورې را چا سړي نه جوړه واله مېلمه نه پېژنې ها استاد علامتې یو زرګین به پکې دلم ورکړم بس ځمو هلکه 20 کارونه وروسته که اوس یې له ګنډو ښه اوس یې ګنډو انشاءالله یا الله خیر یا الله خیر دا درس څه وکړو یا لکه دا درس څه شي وکړو دا زما کمیس د بره نه رولوېده نو کمیس خو دونه درز نه کوي نو زه هم پکې وم که نه هلو ته سمدستي استاد خبرې کې او جی سمدستي استاد خبرې کوم خدمت وایه وروره ته د موټرو مصري یې او که نه زه خو د موټرو مصري یم او داسې یم او کړک مصري یم چې زه یو ځل موټر ټیک کړم نو بیا پوه کړم د خدای بیا ټیکي ښه خرابېدل بیا نه پکې دا ستا نمبر راله چا راکړی دی دا موټر مې خراب شوی ما چې دا راله ټیک کې غم مه کوه ملګري غم مه کوه ښه لوکیشن رالېږه او د سترګو په رب کې به یې له جوړوم لوکیشن راولېږه ته بېغمه شو دلته زه یو موټر ټیک کوم او به دا یې درلم په قدر دا راپسې چا ټیلیفون وکوي موټر دې خراب شوی ما یې بس دا دې درلمه موټر سایکل هم رانه چا بوتلی و که نه په قدر یا الله خیر هم نه غورځئ موټر سایکل چا بوتلو نو ما یې ځه په قدر ځه راوده ولې انجن بیا خود واري چې په نارو کلمو یې ګرځئ ظالمه خوراک پې کوه دغه دی لکه لوکیشن یې دا رالېږلو همدغه دی دا کس چې ولاړ دی دا دی بس ودروه ودروه دا خیر یا الله ته پکې خیر واچې ځه خدای دې خوشحاله کړه الله دې سبزي خرڅه کړه الله دې پکې برکت ویښې ویښ دغه ځای راورسېدو یلکه د خدای نیک بخته 15 ګنټې دې راباندې غوټ تېرې کړلې او ته خو په خرګاډي کې رالې موټرسایکل نه و له سره څه
یاره اصل کې موټر سایکل لا سو خو د ما مړي ژوندي لږ ډېر دی که نه یو کس راغی ما ته ویل لږ راکړه نو ما ورکړه ما یې زه ته پې لاړ شه مړي ژوندي ما یې زه ولې د خدای نه یاره ده نو ما یې د پټو کې به پیدل وځو خو دا خرګاډي والا روان و بیا دې ته راوختم خاطر راځه ښه دې وکړه ښه دې وکړه خو راځه چې اوس سره موټر ټیک کړو او موټر کومه دی دغه سرې موټر ولاړ نه یې څه کم دی موټر دا خو ما ویږي د اوبو موټر دی دا خو پلاره سم موټر دی دې څه به څه کوې خو زه اوس غریبي ده نو څه چل به کوو ولې پیسې خو پکې راځه چې جوړې کړو ښه بېغمه شه مړ دا چې ډېر موټر یې ما ټیک کړي دي دې څه به اوس څه کوې اوس د اختر مخه د پیسو ضرورت دی هلته د وړو پیزا لږ یو شل قصې قطاري دي او تیارې پیسې دي اوس خدایه ته مدد وکړې نو دې څه وکړمه اوهو دا خو ټولې کولمې دي دونه تارونه دي په دې خو د ما دماغ کار نه کوي ځکه نو استاد یار دا څه کوې ناوخته دی ځان سره خبرې کوې او کار مار نه کوې ګورې ورته نه ملګري ټیکو مې خو زه یم چې روغ کار دله وکړم چې سال ته بیا نه خرابېږي ښه ځکه نشابه که نه ورلاندې نشابه دا کار ټیک که شابه یاره ګانې نه دي دا چې زه اورم که نه او کار کوم ډېر زبردست کار کوم داسې کار به له جاپانه مونه کې ورته یو ګانه ورته پلی کړم که نه نو کار به ټول سیمټي شي ښه منډې د مخکې سکندونو کې یې لوس کومه ګوګل لا واړو لږ که نه د یوټیوب نه مې کار ټیک ښه دا لږ ونیسه ته راکړه دې خو چا دې څه ته کوټې ته ډېر وګوره السلام علیکم زما نوم دی افاقي زما یوټیوب چینل ته هرکلی نن به زه تاسو ته ښیم چې موټر یعنې موټر کار ته به تاسو انجن څنګه کوئ او یا به ټیک کوئ څنګه یاره که تا خو ځان ته په یوټیوب باندې موټر ټیک کولو طریقه رااړولې ده ته خو په یوټیوب نه لګیې دا څه حساب دی نو راړولی به مې نه زه خو دغه اوبو د موټرو مصري ومه خو ما یې د اختر مخه د راشه چانس په ولګي نه نو ته چانسونه زما په ګاډي باندې وهې وځه ماړه ګوره ماماجي دا رشته ته ولې ختمې ستا د لور او زما رشته دا خو په ورکوټوالي شوې وه او بچي دا رشته په ورکوټوالي شوې وه خو ته کار روزګار نه کې او چې کار روزګار نه کې زه تا له خپله لور نه درکوم کیسریا هغه جاب لیټر دې رالو نوکري ورته ولګېده او د سټارټ نه 2 لک روپۍ تنخوا ده ودرېږه بچي غلطي د انسانانو نه کېږي پرېږده ماما اړه مې خفه دی پرېږده ماندارو سعودي خو میاشت توري نه ده اعلان یې مو کړو که دا زمونږ هغه یې کوی نو زه یې وکړې چې د دې موبایل نه د الارم لرې کړم او که نه چا بیا 3 نیمې بجې پې ټول ماشومان راته راپاڅي